بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، عربستان مومند د کیمرامین اسد الله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. مل تر راغلی او شبیر احمد صاحب را سره ملمه دی بل ډیوه کې شاعري کوي، ښکلې شاعري کوي او اصلاح طرف ته روان دي. ان شاء الله العزیز چې ورځ تېرېږي شاعري به شاعره کې به کار راځي. موږ په زور راوړی موږ چې موږ سره پروګرام وکړو چې دا خلکو ته پته ولګي چې دلته هم یو شاعر شته لیکل کوي. نو شبیر احمد صاحب سلامونه مې قبول کوي او تاسو د خپل بجانګریز موږ ناظرونو سره کې کوم تاسو مینوال مخامخ دومره یي چې هغوی ته پته ولګي چې یاره په سکرین باندې په بله ډیوه کې شبیر احمد صاحب پروګرام کړی. مننه، ډیره مهرباني. ما سره داسې لفظونه نشته دی، داسې ټکي راسه نشته دی چې زه ستاسو شکریه ادا کړم او تاسو دومره تکلیف وکړو زما غونډه کې یو ناقصه شاعر ته رالی او موږ هم دې اورېدونکو ته په نښه باندې کړلو، نو زه ستاسو د زړه د تله شکریه ادا کوم. شبیر صاحب شاعري څومره وخت نه کوئ؟ شاعري خو زما 2022 کې چې دی ما لومړی غزل لیکلی و او هغې کې داسې و چې قافیې ماتې وې او ما ردیف هم داسې نه پېژاندو، خو بس بیا ما زده کړه چې کوم دی امتیاز تنها صاحب نه شروع کړله. بس د هغې نه بعد بیا پریس کلب غنلی عموما ټولنې ته به راتللو، نو د هغې نه بعد بس موږ شاعري چې کومه ده جاري ده او شاعري کوم. شاعري کې کم رنګ سیوا دی؟ مینه محبت دی، انقلاب دی، یا هم غزل ډېر لیکلی شربیت ته طرف ته راغلی یاستئ، رباعي شته دی پکې، شعرونه دي پکې دي پکې، کم رنګ پکې سیوا دی؟ زه به ته شاعري چې کومه دی ما په غزل باندې ډېر کار کړی دی او یو روباعي مې نه مې روباعي لیکلې ده او لوبه مې ولیکلې ده او په روباعي باندې مې یو کار کړی و، روباعي مې لیکلې او غزل له مې ډېر ټایم ورکړی دی. او د وطن مینه پکې سیوا ده، د رومان پکې سیوا دی، کم یو رنګ پکې سیوا ده؟ سیوا چې پکې دی ما په انقلاب طرف ته ډېره رجوع کړې ده، روش خان مې هغه طرف ته کړی دی او رومانیت هم پکې دی. اوس زمونږ دپاره د بله ډیوه دپاره بله ډیوه ډېر زیات ناظرین دي، کتونکي دي، مینهوالې دي او بیا ډېر زیات مسافر دي، هغوی دپاره هم څه انتخاب کړی دی؟ مننه، بس دا غزل را سره دي، دا به درته اورم چې ګټه نه تاوان یم په دې فاتې یم، ګټه نه تاوان یم په دې پاتې یم، دغه چې افغان یم په دې پاتې یم او ته درخو شوې په دې پاتې، ته درخو شوې په دې پاتې، زه هم ادم خان یم په دې پاتې یم او نرخ را سره څنګ کې د بل وخته، نرخ را سره څنګ کې د بل وخته، یو زه یم ارزان یم په دې پاتې یم او زه د پښتونخوا د غرونو وتی یم، زه د پښتونخوا د غرونو وتی یم، لال یم که مرجان یم په دې پاتې یم، زه د پښتونخوا د غرونو وتی یم، لال یم که مرجان یم په دې پاتې یم او چم د ګلام دامه کې دا زه شبیر، چم د ګلام دامه کې دا زه شبیر، خدای ګوتورابان یم په دې پاتې یم. ډېر بل کوم کلام هم خوښ کړی؟ خیر دی بیا کټ کېږي. بل غزل دی چې زه په ګودر مین چینار مین چینه مین یم، زه په ګودر مین چینار مین چینه مین یم، زه هم عاشق یم په دې خاوره پښتنه مین یم او مننه. تمام شپه په اتڼ کې ځان بنګړي بنګړي کړم، تمام شپه په اتڼ کې ځان بنګړي بنګړي کړم، شعر د ممتاز د باچاجي په زمزمه مین یم. او مننه جی مننه. تمام شپه په اتڼ کې ځان بنګړي بنګړي کړم، شعر د ممتاز د باچاجي په زمزمه مین یم او د تور پنجاب عسکرو داسې پښتانه تقسیم کړه، د تور پنجاب عسکرو داسې پښتانه تقسیم کړه، تجزیه نشته دی د جنگ په فلسفه مین یم او مننه جی. ډېر بختور وي خوندور وي مزه هم پکې وي، ډېر بختور وي خوندور وي مزه هم پکې وي، ځکه فنکار په دې حساسه سلیقه مین یم او د انتظار لمرونو خپل خوند وي او خپلې مزې، د انتظار لمرونو خپل خوند وي او خپلې مزې، خو زه دا ستا د بڼو غشو په سایه مین یم او مننه. جدت زما په ثقافت اثر کولی نشي، جدت زما په ثقافت اثر کولی نشي، زه په رباب منګي خجره او په ټفه مین یم. مننه جی مننه. جدت زما په ثقافت اثر کولی نشي، زه په رباب منګي خجره او په ټفه مین یم
او مقطع ده چې شبیره ما د محبت کتاب بینی کړی ده شبیره ما د محبت کتاب بینی کړی ده ته سوال کوه زه د الفت په تفسیره مین یم. ډېر ښه ډېر ښه. بل کوم کلام ارسا؟ بل غزل دی چې د حالاتو د ستمه لیکل خوند نه راکوي د حالاتو د ستمه لیکل خوند نه راکوي په پاړجونو شونډو ګرانه ویل خوند نه راکوي. مننه جی مننه. د حالاتو د ستمه لیکل خوند نه راکوي په پاړجونو شونډو ګرانه ویل خوند نه راکوي او تماشې پکې د خپلې رسوایي کولی نشم تماشې پکې د خپلې رسوایي کولی نشم دغه پورې چم ته خدایږو چې تلل خوند نه راکوي. او مننه. عقبا ړنګه خپله وینم په ډاډه زړه ورتلی نشم عقبا ړنګه خپله وینم په ډاډه زړه ورتلی نشم چې د ژوند د دایرې نه وتل خوند نه راکوي. مننه. عقبا ړنګه خپله وینم په ډاډه زړه ورتلی نشم چې د ژوند د دایرې نه وتل خوند نه راکوي او د فراق غمونو داسې د مخ سره مې خدای ګوړي د فراق غمونو داسې د مخ سره مې خدای ګوړي آینه کې چې څیرې ته کتل خوند نه راکوي. مننه. او سیاست چې په دې وخت کې د نفاق دویمه نامه ده سیاست چې په دې وخت کې د نفاق دویمه نامه ده بیا خدمت او عبادت ګڼل خوند نه راکوي. او مننه. انقلاب دی انقلاب دی د رومان ادي د بوره انقلاب دی د رومان ادي د بوره دوی په خپلو کې شبیره لړل خوند نه راکوي. مننه. انقلاب دی د رومان ادي د بوره دوی په خپلو کې شبیره لړل خوند نه راکوي. ډېر ښه. که بل کلام هم نو ان شاء الله. غزل دی چې پنکار مسپوکوي په تهمتونو چې بدرنګ دی پنکار مسپوکوي په تهمتونو چې بدرنګ دی زمونږ په خپله ژبه کې اثر د غیرو رنګ دی او عزت ته منځه وتې محبت ته منځه تلې عزت ته منځه وتې محبت ته منځه تلې د مینې محبت کګور د مینې محبت محل کګورو باندې ړنګ دی او ها د مینې عزت د منځه وتې محبت ته منځه تلې د مینې محبت محل کګورو باندې ړنګ دی او پښتون د پیښور که د کابل دی ټول دی ورونه پښتون د پیښور که د کابل دی ټول دی ورونه که سور دی او که سپین دی او که تور که غنم رنګ دی او مننه ډیره مننه. او په لاس کې مې ټوپک دی او په شونډو مې ټپه ده په لاس کې مې ټوپک دی او په شونډو مې ټپه ده د توري دا د مینې سره مینه نه د جنګ دی. مننه. په لاس کې مې ټوپک دی او په شونډو مې ټپه ده د توري دا د مینې سره مینه نه د جنګ دی او ټنګېږي مې د زړه رباب سپرلی دی او ځواني ده ټنګېږي مې د زړه رباب سپرلی دی او ځواني ده هوا نغمه ده چافر چله هنګ هنګ دی ټنګېږي مې د زړه رباب سپرلی دی او ځواني ده هوا نغمه ده چافر چله هنګ هنګ دی او یو ځل به د پښتون لاسې ورورسي ګریوان ته یو ځل به د پښتون لاسې ورورسي ګریوان ته که دغه سړی هر څومره په ونه باندې دنګ دی او مننه. ستا یاد لکه د شمې دی بلیږي توره شپه ده ستا یاد لکه د شمې دی بلیږي توره شپه ده شبیر ترېنه تواب کوي په مثل د پتنګ دی. مننه. یو غزل به یو څو شعر ووایم. غزل یو څو شعر دي چې نړۍ ساندې کړې لګیا ده غریو نیولې زیر و بم دی نړۍ ساندې کړې لګیا ده غریو نیولې زیر و بم دی اندېښنو پسې اندېښنې دي هېواد ټول ماتم ماتم دی او ما زخمونه ځان سره راوړه چې بیا چا نه چاته کېږدم ما زخمونه ځان سره راوړه چې بیا چا نه چاته کېږدم زه په خپلو څړیکو چوپ شوم د هر چا سترګو کې نم دی او دا بېحیثه حاریت چوپ ده په خپلو بربادیو دا بېحیثه حاریت چوپ ده په خپلو بربادیو زه وهمه هسې چغې دلته شور نشته ادم دی او ماهامه ما د جنت حیث کړلې یو څو دقیقې
ماښامه ما د جنت خیس کړلې یو څو دقیقې استراب استحصال کېږي را سره څنګ کې صنم دی او زه قتلېږم کلمه ویم قاتل هم مې کلمه وی زه قتلېږم کلمه ویم قاتل هم مې کلمه وی ډار راهور مو په وطن کې تذبذب دم په قدم دی ډار راهور مو په وطن کې تذبذب دم په قدم دی کتونکو پروګرام مو وکتو دا شبیر احمد صاحب او ان شاء الله العزیز نوې شاعر دی خو ځکه کلام کې وزن شته ان شاء الله چې ورځ تیریږي دې کې باندې کار راځي زما مغه یو خبره ده چې انصاف تاسو لاس کې دی مهر د کامیابی به تاسو وخی او په انتظار چې کمنټس کې بس منګه حوصله سی واقعي ان شاء الله بیا به سم ملاويږي مظلوم سره به بل ورځ پروګرام کوو کو ژوند ابو بکر هم دی هغه سره ان شاء الله العزیز پروګرام کوو دا پروګرام وکړو خو هم شو څنګه موږ لا خامخا راکای نو اجازه غواړم د کیمرامین اسد الله جران سره عربستان مومن فی امان الله